نمی ساتلو دیو بند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیو بند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیو بند دیو بند زندہ باد دیو بند زندہ باد اول بد پراتو نمی ساتلو دیو بند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیو بند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیو بند معلوم شول بعضې خلک چې دیوبند سبې وفا دي معلوم شول بعضې خلک چې دیوبند سبې وفا دي چې ځان ته به هم دوی منسوب کولو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند اول بد پراتو نمی ساتلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند چې کوم چا سره په جهر اختلاف وکړو دا چې کوم چا سره په جهر اختلاف وکړو قسم دې راته دوی بدنامولو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند قسم دې راته دوی بدنامولو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند اول بد پراتو نمی ساتلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند زما دغه اصول ذکرم ضرور به تر دیده زما دغه اصول ذکرم ضرور به تر دیده کا خپلو کپراتو رته چیډلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند کا خپلو کپراتو رته چیډلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند اول بد پراتو نمی ساتلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند محمد ندی محمود تری نظر شاه کلام د محمد ندی محمود تری نظر شاه چالیږي بهار مشت پستایلو د دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند چالیږي بهار مشت پستایلو د دیوبند او اوس یم لاګیا ساتم د خپلو دیوبند اول
اوس یم لاګیا ستم د خپلو دیوبند او اوس یم لاګیا ستم د خپلو دیوبند زنده‌باد دیوبند زنده‌باد اول بد پراتو نمی ساتلو دیوبند او اوس یم لاګیا ستم د خپلو دیوبند او اوس یم لاګیا ستم د خپلو دیوبند دا ښکلی شعر وړاندې کېږي په ډېره مینه د حقسار سټوډیو لخوا لیکوال دی مناظر اسلام ترجمان دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب امیر نوجوانان احناف پاکستان په آواز دی د ډېر ګران او محترم ورور عصمت الله جارار والسلام.